ته بېمان یې وه جعفریه د دې دا خوله مو ربې ته جوړه ده شوهرې ته جوړه ده کجوري ته جوړه ده دا وایي اچار یا پلاره د هغې د مربا هم جوړه کړې ده د هغې مې وچه کجور السلام علیکم دوستانو څنګه خیر به دا پرې طبیعت نوم ټیټي دوستانو نن ما ستاسو دپاره یو ډېره مزیداره پښتو مزاحیه ویډیو راوړې ده دوستانو دا ویډیو په ما سره کورو ګورئ که دا ویډیو ستاسو خوښه شوه نو زموږ د یوټیوب دا چینل به درسره ضرور سبسکرایب کوئ او لایک کمنټ هم ضرور وکړئ او دا ویډیو به د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ امید کوم چې ستاسو به دا ویډیو ډېره خوښه شي نو راځئ چې تاسو دا ویډیو پلی ته بېمان یې وه جعفریه د دې دا خوله مو ربې ته جوړه ده شوهرې ته جوړه ده کجوري ته جوړه ده دا وایي اچار یا پلاره د هغې د مربا هم جوړه کړې ده د هغې مې وچه کجور هم جوړه کړې چې واره هم دې جوړه کړې نور ترې غواړې څه سترګې خو ته چیچړې شوې خطه بچي بخیر خیر یا بچي وایي دي وایي زه به مسؤول خطه یا وایي مورې او پلاره الله هم دا جوړي د نظره مه کا امین امین دا وګورې اوس یې جنګ خو سره ما دا خبره کوله ام سوی فوري به هم کینو ښه په قلاره دا ښځه به هم کینو زما دا ښځه هم کینو د یو بل نه معافي وغواړي او زه به د خپلې لور واپس دې کور کې کینوم اوس قصه دونه روانېږي دونه خبر شوی یم چې وجینې وایي چې ما دې بار کور والي الا دا به د دې خوښه زه به په دې کور کې یم او دا فیصلې به دوی کوي دا لور ته چا دا خپله وینه رانه جدا کوي دا خو خلات دي خبر اوس موږ څوک بچي موږ ته پیکا څوک ورشو بچي نو ته مشاهده رسه شوې زه تا پیکم نو موږ اته ورشو ودې کاته اته ورشو ویم دسترخوان د دوه کمرو منځ کې غورځو ټیک ده او دغلته خبره کوو اتفاق هم دی داسې خبره ده روژه ماتې ته نږدې ځکه کوو خو چا د غوسه ورځي نو بس اذان به وشي ته یو کار اوبه وکړه به وڅکي مدینه غبیب شاپ ته ورشه هشته غوښه ترې راواله هغه هم پخه کړو نو نور به هم خوړو بس ټیک ده صحیح ده ټیک ده خبره زما له طرفه زه دونه سپک نیم چې تا له زه په غوښه کې اوس پیسې درنه کړم ځه دا یو نیم سل پکې زما له طرفه کېږي ځه 2 کیلو راواله ما به دې کجوري به ځان نه راوړم ژبه دې دې کې دا 50 روپو به کجوري راوړي اصل ولګوه ځه صحیح ده دغه غوښه نه پدې دا کجوري هم کمال ده لرې چا تا ته ولې خپلې نه شته هغې کې بیا راوړي Rana? Hello. Okay. Assalamualaikum. مشر وی Ada Papa Jan څنګه؟ دا ولې دښمني ته په غاړه شوې ده که نه نه دا یو مخ د نور لږ اوڅې ظلمات د مخ د انور نه لږ پټ کړم ها او جي مخ ته له نورو څیزو او که نه ښځې یې لسېدلې نه هغه ښځې خبرې خو پکې نشته پاپا جان ها او جي او خو د انور لږ تېز و که نه او نه مخ ما یې خرابوي توره یې هله ویه علیکم تا خو زما دې کلیوالو ته کمیس پرتوګ وکړل ولې دا مې نوی چولې ګوره مو زه خوشحالي وه چې د جنج کې به دباندې څه اتر متر پرې کړي یا سکاره ماره سکای شوې به وي لکه په لومبۍ شپه باندې ته د ناوې له کمرې نه تښتېدلې او 2 هفتې لوی شوې بچې چې نن مې ولیدې نه بابا جان دا ته خبره نه وه د واده په شپه باندې دي ملګرو راته لینګ وکړو د نیمې شپې راته وکړو وی بار وځه وی بیټک کې بوده کېږو او جاران دي که نه خو پاتې خو نشو راوځي او خفه کېږي بیا بیټک ته شپې لاړم او پلین راته ټوله کړو سر ورځې څنګه پاڅېدم غېږ کې ګاډي توخې جوړم کالام ته تلي وو او دقه جبل سوس سالم کور ته در روان وم بدله خو خواږه اچار ویم نیم راوړه مور لا د خوشاله بیا ښځه څومره بوډۍ شي اچار املي نه کېږي یاره من یم د جعفریه وی سړی شي بچي د دې خوا کې دې روژه کې مه کښېنه مکروه کېږي نه دا الا ولې دا خو زما سړی دی څه پردی سړی خو نه دی ته دې کار وکړه چې لاړ شه غوښه به خپل کار کوي
ما د بخه تر سکول کچالان راوړي او تر سکول لوبیا او چې مربا او اچار دې هیر کړو چې په دې ور را نشي ما ته وګوره مې ستا حکم په سرو او په سترګو ښځه څه ده نو څه را پاڅه شه ملکي درم ځه خوشحاله وایي روزه را باندې ګره ولا په ورزګاره څوک را پاڅه دا دې درم بوتانه کوم سریا هیڅ سمداسي هغه خزانه ده یو ودي اپتې لمبله لکه تا امنیمون دی ورته منامه